سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو راځئ چې وخاندو خپرونه ده او دا خپرونه مو ځانګړې کړې ده د ماڼوګي ولسوالۍ کنډګل بازار ته راغلي یو په کنډګل بازار کې او دلته به له بېلابېلو ځوانانو نه پوښتنې کوو ګورو چې څوک مو پوښتنې سمې را جوابوي لیدونکو دا چې یو دوه ورونه مې ترڅنګ دي دوی نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی ته نوم مې ضابط خپلواک دی د کنډګل اوسېدونکی یم زه د بارکنډۍ اوسېدونکی یم او بارکنډۍ نه دلته نوم دې څه دی نوم فضل ربي نوم مې دی یو ذهني پوښتنه کوم جواب یې راله راکړې لکه ذهني څنګه ذهني پوښتنه کوم ذهني پوښتنه دا راته یې وکړه چې شپېته ډېر دي که شپږ شلې ډېر دي نو دا شپږ شلې ډېر دي نو ستا نه ته به راته تیزه جمله داسې وي وروره که نه وایي تور سوچ سور سوچ دا به راته پنځه پیره زر زر وي تور سوچ سور سوچ تور سوچ سور سوچ تور سوچ سور سوچ سوچه سوچه ضابط لالا ته به راته یوه ټوقه وکړې ها نو ټوقه به دې پسې وکړم همداسې ټوقه وکړه راته دا زموږ یو ملګری و او یو ساحې ته تللی و ساحه بنده خیمه اول د یو کدو خوړلی و لکه کدو داسې و چې اوبو کې بخکلی غوړ مړ پکې نه و او چای پکې نه و بیا چې هغه راغلی نو دا ملګري دې سخت ستومان او خفه و ویل چې ته زمونږ امیر یې او ته ځې یو ځای له ساحې ته ځې او ښه خوراکونه کوې او ښه دغه کوې پوه شوې موږ ځان له پرېږدي نو بیا هغې ورته ویله چې لکه ما صرف ځان موړ کړی دی او د ویلو نه دی هغې ویله نه ذایقه یې سره هغې ورته غول لیکله خوړلي دي لیدونکو دا چې یو ځوان مې ترڅنګ دی د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی عصمت د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اوسېدونکی ښه د کنډګل اوسېدونکی یو تپوس کومه جواب یې راکړي وویل نه دا راته ویې وکړه نه چې شپېته ډېر دي که شپږ شلې ډېر دي شپېته ډېر دي یاره لیدونکو دا چې یو بل ورور مې ترڅنګ دی د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی ته حشمت الله مې نوم دی د بارکنډۍ اوسېدونکی یم ښه د بارکنډۍ اوسېدونکی یو پوښتنه کومه جواب یې راکړي انشاءالله ښه دا راته ویې وکړه نه چې ما او تا په لاره روان یو او باران او باران ډېر شو او چترۍ ماته شوله باران به په چا ورېږي باران او چترۍ ماته شو باران په چا ورېږي په دواړو به ورېږي دواړو به ورېږي دې پوښتنې جواب به زه په همدې ځای باندې ورکړم چې چترۍ ماته شوله ماته نه شوله زما طرف ته شوله نو باران به په چا ورېږي دا چې یو بل ورور مې ترڅنګ دی د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی نوم اسامه واحدي دی او د کنډګل کلي اوسېدونکی یم ښه وروره یو پوښتنه نه کومه جواب یې راکړي ولې نه دا راته ویې وکړه نه چې د سمندر په منځ کې څه راځي سمندر په منځ کې اوبه یي نه مایانې اوبه مایانې اوبه زه وایم سمندر په منځ کې به نون راځي وګوره